وجنې د بهاره یاران لرې که او یخانه د مینې چغې مه وهه او یخانه د ځان نه پیریان لرې که او ګوره دا بېستنو اسمان نه ویني ګټو ته جړېږي هندوان لرې که ګوره چې دنیا مونږ ته کیني که نه ته د دې وطن نه ملیان لرې که مګر وګیم نور باران لرې که او وژنې د بهاره یاران لرې که او یخانه د مینې چغې مه وهه او یخانه د ځان نه پیران لرې که ګوره دا بېستنو اسمان نه ویني ګډو ته جړېږي هندوان لرې که مونږ یې په خپلو کې وران کړي یو خدایه د انسان نه شیطان لرې که ګوره چې دنیا مونږ ته کیني که نه ته د دې وطن نه ملیان لرې که دا شاکر بهار غزل راته رایاد شو او سعید صاحب له وضو خو د صاحب شاه صابر صاحب په غزل باندې چې ستړی ستومانه چې د کاره راځم تا یادومه چې په لاره راځم ستړی ستومانه چې د کاره راځم تا یادومه چې په لاره راځم د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې په دې کوڅه د چا دپاره راځم د ارمانونو پڼ په سر راوړم کور ته چې هر ماښام د ښاره راځم د میخانې دروازې مه بندوې یارانو زه به د روزګاره راځم د میخانې دروازه مه بندوې یارانو زه به د روزګاره راځم او د پرهرونو جامې واغوندمه چې په سپرلي کې د ګلزاره راځم د صاحب شاه صابر صاحب په دغې غزل باندې خپل ګران مشر محمد سعید صاحب له بلنه ورکوم چې موږ ته خپل خوندور شعر محمد سعید صاحب زار صاحب په فرمایش باندې یو څو شعر وایم د انسان او د انسان د انا جنګ دی د انسان او د انسان د انا جنګ دی په ډوډۍ باندې د ټولې دنیا جنګ دی او په ګرجو کې فیصلې د دنیا وشوې په جومات کې د ایمان په رڼا جنګ دی